أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم پنوم د الله چې بخون کې مهربان دی. اے نبی صلی الله علیه وسلم مونږ تعالی ښکارا فتح درکړه د پاره د دې چې الله ستا وړاندې ورستو هر کوتاهی معاف کړي او پتا باندې خپل نعمت تمام کړي او تا ته نیغ لارو خي او تعالی زبردست امداد درکړي. هم هغه دی چې د مؤمنانو په زړونو کې سکینت نازل کړو د پاره د دې چې هغه د خپل ایمان سره یو بل ایمان زیات کړي. د ځمکې او د اسمانونو ټول لخرې د الله په قدرت کې دي او هغه د هر سنا خبر دی او د حکمت خاوند دی. هغه دا کار د دې لپاره کړی دی چې مؤمنان سړي او خزي د همیشه اوسېدو لپاره داسې جنتونو ته داخل کړي چې لاندې بتري نهرونه بهيږي او چې دا غوي ګناهونه هغه ته معاف کړي. د الله پنځ دا لویه کامیابی ده. او چې هغه منافقانو سړو او خذلا او هغه مشرکانو سړو او خذلا سزا ورکړي چې هغه د الله په حق لا بدګماني ساتي. د بدای په چکر کې هغه په خپل راغلل په هغه د الله غضب راغی او الله په هغه لعنت وکړو او دا غوي د پاره دوزخ تیار کړو چې ډېر خراب ځای د اوسېدو دی. د ځمکې او د اسمانونو لخرې خاص د الله په قدرت کې دي او هغه زبردست دی او د حکمتونو خاوند دی. بشکا اے نبی صلی الله علیه وسلم مونږ ته د شهادت ورکون کی د زیری ورکون کی او د خبردارون کی په حیثیت لګلې د پاره د دې چې اے خلکو تاسو په الله او داغه پر رسول ایمان راوړی او داغه ملګرتیا وکړی او داغه تعظیم او عزت وکړی او سحر ماخام داغه تسبیح بیان کړی. بشکا اے نبی صلی الله علیه وسلم کوم خلکو چې ستا سره لوز کولو هغه په اصل کې د الله سره لوز کولو داغه په لاس باندې د الله لاس وو. اوس چې څوک دا لوز مات کړي نو داغه د بیلوزي سزا به داغه په خپل ذات باندې وي او چا چې هغه لوز پوره کړو کم چې هغه د الله سره کړي دي نو ډېر ضرب الله هغه له لوی اجر ورکړي. اے نبی صلی الله علیه وسلم د باندې په عربیانو کې چې کم خلک رستو پاتې کړي شوی وو اوس با هغه ضرورت تعالی راضي او وای با چې مونږ خپل مالونو او بال بچ مشغول ساتلی وو. تو زمونږ د پاره د بخنی دعا وغواړه. دا خلک په خپل جبو هغه خبرې کوي چې د دوی په زړونو کې نه وي. دوی ته وایا خچ دا خبره ده نو څوک دی چې تاسو په معاملې کې د الله د فیصله د بندولو سلګ اختیار هم ولري کو الله تاسو ته څه نقصان یا نفع در رسول اوغاړي. تاسو د عملونو نه خاص الله خبر دی لیکن اصل خبره هغه نه ده کوم چې تاسو وایي بلکې تاسو دا خیال وکړو چې رسول او مؤمنان با خپل کور والو ته هرگز واپس را نشي او دا خیال تاسو زړونو ته ډیر خو لګیدو او تاسو ډیر خراب ګمانونه وکړل او تاسو په ځل کې ډیر خراب خلک یې. کم خلک چې په الله او داغه پر رسول باندې ایمان نه لري نو د دغه کافرانو د پاره مونږ دا غرغندو وو تیار ساتلې دي. د اسمانونو او د ځمکې بادشاہي خاص الله لره ده. دا خپل خوخدا چې څوک معاف کوي او چاله سزا ور کوي او هغه بخون کې مهربان دی. سو وخت چې تاسو د غنیمت د مال حاصلولو د پاره روان شئ نو دا ورستو پاتې کېدونکو خلک با تاسو ته ضرور وایي چې مونږ هم پرېږدا چې در سره لاړ شو. دوی غواړي چې د الله فرمان بدل کړي. دوی ته صفا وایا چې تاسو زمونږ سره هرگز تللی نشئ. الله مخکې دا فرمایلی دی. دوی بوایي چې نه بلکې تاسو زمونږ سره حسد کوئ. حالکه خبره د حسد نه ده بلکې دا خلق په صحیح خبره ډېر کم پوهیږي. د رستو پاتې کېدونکو باندېسیانو عربیانو ته وایا چې ډېر ضرب تاسو د داسې خلکو سره د جنگ کولو د پاره راو بلل شي چې هغه ډېر زورور دي. تاسو به داغوي سره جنگ کوئ یا به هغه سلامي شي. په هغه وخت کې کچري تاسو د جهاد حکم ومنلو نو الله با تاسو له خاجر درکړي
او که تاسو بیا لکه د مخکینی پشان مخواړو نو الله به تاسو ته دردناک سزا درکړي کچری ډون ګډ او مریض جهاد لاله نشي نو هیڅ باک نشتا څوک چې د الله او داغه د رسول حکمونه مني الله با هغه داسې جنتونو ته داخل کړي چې لاندې بتري نهرونه بهيږي او څوک چې مخواړوي هغه لبا دردناک عذاب ورکوي الله د مؤمنانو نه خوشاله شو سو وخت چې هغوی د ونی د لاندې ستا سره لوس کولو داغوی د زړونو حال هغه ته معلوم وو نو ځکه په هغوی باندې اطمینان نازل کړو هغوی لای په انعام کې نزدې فتح ورکړه او ډیر مال غنیمت ورکړو چې هغوی به ډیر زر حاصل کړي الله زبردست او حکیم دی الله ستاسو سره د ډیر مال غنیمت وعده کوي چې هغه تاسو واخلئ فوري طور خو هغه دا فتح تاسو ته نصیب کړه او تاسو خلافي د خلکو لاسونه د اوچته دون منع کړل د پاره د دې چې دا د مؤمنانو د پاره یو نه جوړ شي او الله تاسو ته د نیغي لاري هدایت وکړي د دین علاوه هغه تاسو سره د نور غنیمتونو هم وعده کوي چې لا تر اوسه پوری پر تاسو قادر شوی نه او الله هغه په ګیره کې اغستلی دي الله په هر څه قادر دی دا کافران خلق کو په دغه وخت کې تاسو سره جنگي دلی وي نو یقینا چې په شابه تختې دلی وي او هیڅوک مرستيال او مددگار به نه مونډلې دا د الله دستور دی چې د پخوا راسي چلیږي او تبا د الله په دستور کې هیڅ تبدیلی بیان مومي هم هغه دی چې د مکه په میدان کې داوی لاسونه ستاسونه او ستاسو لاسونه داوی نه منع کړل حالکه هغه تاسو لا په هغه باندې غلبه درکړی و او چې تاسو کول هغه الله لیدل دا خو هم هغه خلک دی چې کفر وکړو او تاسو یې د مسجد حرام نه منع کړی او د قربانای او خانی د قربانای زیت درسېدونه منع کړل کچری په مکه کې داسې مؤمنان سړي او مؤمنان خزي موجود نه وي چې هغه تاسو نه پیژنئ او دا خطر نه وي چې تاسو به پناپوهي کې هغه د خپل اندي او چقوي او داغه په وجبا په تاسو باندې الزام راشي نو جنگ به نوې بند کړی شوی جنگ په دی وجه بند کړی شو چې الله په خپل رحمت کې څوک داخله ول غواړي چې هغه داخل کړي کو هغه مؤمنان جدا شوي وي نو په مکه کې چې څوک کافرانو هغه له بمونګه ضرور سخت سزا ورکړي وي دا وجدا چې کله دې کافرانو په خپل ځلونو کې د جاهلیت ننګ را ټینګ کړو نو الله تعالی په خپل رسول صلی الله علیه وسلم باندې او په مؤمنانو باندې اطمینان نازل کړو او مؤمنان د تقوی د خبري پابند اوساتل ځکه چې هم هغه د هغه زیات حقدار وو او د هغه اهل وو الله د هر څه علم لري واقعي چې الله خپل رسول ته رښتیا خوب خودلې وو چې ټیک ټیک د حق مطابق وو تاسو به ان شاء الله مسجد حرام ته خامخا په امن سره ورننوځئ خپل سرونه بخروي او خپل ویختو به پرې کوي او په تاسو به هیڅ یره نوي الله ته هغه خبره معلومه وا کوم چې تاسو ته معلومه نه وا نو د هغه خوب د پوره کېدو نه مخکې هغه د نږدې فتح تاسو له درکړه هغه هم الله دی چې خپل رسولي د هدایت او د حق دین سره را لېږلې دی د پاره د دې چې هغه په ټولو دینونو باندې غالب کړي او په دې حقیقت باندې د الله گواهی کافی ده محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی او کم خلق چې داغ سره ملګری دي هغه په کافرانو باندې سخت دي او په خپل منځ کې رحم کوونکي دي ته چې څو وخت ګوره نو هغه با په رکوع او سجدو کې او د الله د فضل او د رضا په تلاش کې مشغوله بیا مومه د سجدو اثرات داوی په مخونو باندې موجود دي چې داغه په وجه هغه ښکارا پیجن دي شي دا د داوی صفت په تورات کې او په انجیل کې داوی مثال داسې بیان کړي شوی دی لکه چې یو فصل دی چې اولی تیغ زرغون کړو بیا یې هغه مضبوط کړو بیا هغه راوټو کېدو بیا په خپل تنو درېدو هغه کروندګر خوشالوي د پاره د دې چې کافران داوی په ترقې باندې اوسوځي د دې ډلې د خلکو سره چې ایمان راوړې دي او نیک عملونه کړې دي الله د بخانه او د لوی اجر وعده کړی ده